ور یاد وساته ذهن کې واچوه چې علماء پورې من حیث العالم خندا کې استهزا کې شامی کې موجوده ده چې دا کفر دی. یو خو د یو ملا سره روانه ده نو بیا هم کنځل مه کوه بیا ده خو په تپ نن سبا په سوشل میډیا دا قصې ډېرې روانې دي. مولیانو کیسې اوس دا مولیان او دا مولیان او دا مولیان داسې او دا مولیان داسې او دا مولیان داسې. سطب العلماء کفر د شامی عبارت دی. ولې د علماء توهین کې ظالمه؟ تا ته عقیده چا ښولې ده؟ تا ته دا ښکلې نظریه چا ښولې ده؟ ستا بچو ته دا قرآن چا ښودلی دی؟ ځه ورپسې ځه د سکول استاد هغه ته چا ښوللی ده؟ بنیاد بیا عالم ته ځي او مدرسو له به ځي. نن سبا په سوشل میډیا دا یو پروپیګنډه مولیا داسې او ملا داسې او ملا داسې تا کې به 50,000 سولې پرتې وي هغې ته به نه ګورې. عالم نه هم غلطي کیدی شي په هغه یو غلطۍ باندې هغه ملا تا دوزخي کړه. ظالمه ولې ظلم کې د دنیا عزت نن سبا علماو رسونه په دنیا کې عزت ورکړی دی. وایه که چې دې په لاره ولاړي چې غټ خان هم رواني موټر ورته ودري هله را شراخېږي او د خلکو دیندارو خلکو په زړه کې د علماو مینه ډېره د شکر دی. جامې وله تاسو والې الحمدلله جامې ډوډۍ وله تاسو برابروئ چې څه خدمت وي نو د عوام د دې علماو خدمت کوي. نیکان عوام درته یادوم مینه ساتي محبت ساتي عزت یې کوي قدر یې کوي. وادي امام صاحب دعا نه کړې ډوډۍ نه شروع کوي. که غم وي راشه مولانا صاحب لږ دعا راته وکړه. که خاد نکاح وي هله مولانا صاحب ما له نکاح وتړه. په لاره ځي د ملا نه وروسته رواني مخکې دې نه ځي. ملا مخکې سګرټ نه څکي ملا صاحب په مخکې نسوار نه اچوي. دا غټ عزت دی که نه. او اخرت کې دا خو مړه د دنیا وړې خبرې دي. دې له دین مه زده کوئ. اصل دا دی چې په آخرت کې به خدای پاک علماو له مرتبې ورکوي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قرآن وایي الله پاک با مرتبه ورکوي. زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ما 2 څیزونه درته پرېښي دي. ترکت فیکم امرین لن تدلوا چې تر څو پې تاسو منګولې لګولي عمل مو کړي نو تاسو به ګمراهان کېږئ نه. یو د الله کتاب چې قرآن شریف دی او یو د پیغمبر مبارک سنت دی. دا دوه او فقه د قرآن و سنت نه ښکلې شوې مسلې دي. په دې عملو کې قرآن سره او سنتو سره جوړ پیدا کې تاسو به چېرته په غلطه لاره نه دی. نیغ به صراط مستقیم دی رب العالمین ته به پرې رسېږئ. دنیا بخي قبر بخي آخرت بخي. دنیا د عزت او آخرت د عزت دا ضرور دی.